دوه نفره دي، یو ښځه د یو سړی ده، په لاره کې ولاړ دي غږیږي. عمر رضی الله عنه پې تېرېده، عمر رضی الله عنه دا سړی په دوره ووهه. وایي ولې له پردۍ ښځې سره ولاړې؟ عمر صاحب ورته ویلې یا امیر المؤمنین انما هي امرأتي، دا زما ښځه ده عمره. امیر المؤمنین هغه ورته ویلې چې ښځه دې نه، نو ولې په لاره کې ولاړې ورسره غږېږي، خلک په شک کې اچوي چې گویا کې پردۍ ښځې سره دي. نو دې سړي ورته ویلې وي عمره امیر المؤمنین موږ دواړه نوي مدینې ته اوس داخل سولو، نو را روان ولو مدینې ته داخل سولو، زه مې له دې خپلې ښځې سره غږېدلم چې په مدینه کې کوم ځای کې اړ و چې ته راورسېدې، په دې غږېدلو چې کوم ځای کې واړه و کوم ځای کې دیره سو، نو ته راغللې. نو عمر صاحب ورته ویلې ښه مدینې ته مسافر راغلي یئ، نو زه ډېره بښنه غواړم دستي قمچینه ور واچوله، دا دوره وایي دا در واخله، د عمر نه انتقام واخله. عمر ته په دوره ووهلې، ته یې بېرته ووهه. څومره عدالت پکې و. الله دې موږ نه داسې خلک جوړ کړي، الله عز وجل دې موږ حق ته همدومره ډېر تابع وګرځوي.